د دې ابو لهب ښځه وه د نبي علیه السلام سره ډېر لوی بغض به یې لرو او لویه دشمنه وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لویه دشمنه وه هغې به دومره ظلم کاو چې تله به ځنګل ته او زوزان او غنې به یې راوړې ازغي به یې راوړل او په هغه لار کې به یې اچول چې په کومه لار به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیرېده دا د هغې ظالمې ظلمونه او ظلم به یې کو د نبي علیه السلام سره او تکلیفونه به یې ورکول او بد به یې وې د حضور پاک به یې ډېر بد وې نو چې دا آیاتونه صورت نازل شو نو دې له نوره غصه ورله اوهو دا زما د خاون متعلق اوس دې پراپګنډې شروع کړې دا خو د قرآن شریف صورت دی لیکن هغې په بله ورواړو ښه اوس زما د خاون خیرې او د هغه بدي دا به په خلکو کې مشهوري او د هغې دپاره شعرونه وی دا شاعر هم وه ام جمیل یې نوم ام جمیل د کونیه وه په دې کونیه به خلک مشهورېدل نو هغې څه چل وکړو هغې راله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېدله چاچي هم ده او ډېرې بدې ردې شروع کړلې او وی به چې کنزل به کول نو د نبي علیه السلام نوم به یې نه اخېسته نوم یې ښایسته دی که نه ښکلي نوم دشمن ته څوک نه علي محمد معنا د ستایلې شوې د ښکلي صفت خاون نو دا ښه نوم دشمن ته څوک نه علي د دې بالمقابل به یې بل نوم اخېسته مزمم به یې ورته وی مزمم د محمد بالمقابل دی محمد ستایل شوی په خو صفتونو کې څوک ذکر کوي هغه ته وایي او مزمم چې څوک په بدو څوک یادوي هغه ته وایي نو دې به کنزل کول را به غلام وبدرېده مخامخه وی مزمما عصینا موږ د دې مزمم تابعداري نه کوو نافرماني یې کوو و امره ابینا او د ده د کار نه مونږ انکار کوو د ده کار سره مو نه لګي و امره ابینا و دینه قلینا او د ده دین سره زمونږ بغض دی دا دین هم نه دی خوښ او کنزل به یې کول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا وی صیب ستا نوم نه اخلي مزمم درته وایي او کنزل درته کوي نبی علیه السلام وخندل مسکی شو وی خدای را دې ظالمانو نه زما نوم هم محفوظ ساتي مزمم بسوکی ز خونیما کی دی ورته کنزل کنه انا محمد صلی الله علیه وسلم ز محمد ما دا دوی چې کوم نوم اخلي دا بسوکی کی دی ورته کنه ما ته خو نه کوي نو الله قرآن شریف کې د دې ښځې متعلق آیت نازل کا نو دوا علماء دوا خبرې کوي او د دواړو جمع ممکنه ده چې دواړو کې تطبیق ممکن دی وامرأته ښځې حمالة الحطب دا یو ځل تلې وه او د غنو ګېرې یې تړلې و بعضې مفسرین هم دقسې لیکلي دي د غنو ګېرې یې تړلې و او دا ګېرې یو چت که او یو غټه تیږه وه په هغې د پاسه کېښود ګېرې او که ستاسو خیال وي دا اوس هم بعضې خلک چې دا خشاک راوړي دلې راوړي نو په شی راواړئ او دا پلې یې دې سینې ته اړم کړي لاس کې نیولي نو دقسې دې ګېرې ځان ته بره په یو موړه باندې کېښوده او دمه کېدله ورته چې دا به اوس زوړم د هغه نه یو نبي علیه السلام ته به یې په لار کې غورځومه او پلې دې سینې ته داسې را مخامخ کې لږه دمه کېدله چې دا په ځان راړم یو فرشته الله راوسته هغې هغه ګیري له شاته دیکه ورکړه ګیرې د هغه تیږې نه شاته پرېوته او پلې نیغ راغې دې مرۍ ته یې پرېوته فی جیرها حبل من مسد او دا مرۍ خپه شوه په هغې خدای مرداره کړه او بعضې مفسرین لیکي چې دا د قیامت پر ورځ به د قبر کې قیامت کې او جهنم کې هم د دې دا سزا ده چې غاړه کې به ورته الله د اوسپنو زنځیر واچوي او جهنم کې به د مرۍ نه تړلې شوي په دې خوله او په دې مرۍ پیغمبر علیه السلام په دې سپکې ویلي دي ژبه به یې بار روتي او جهنم کې به د مرۍ نه تړلې شوي او الله به ورله سزا ورکوي نو خدای دی هم نه دي پرېښې ظالمان خو نبي علیه السلام له خو یې تکلیفونه ورکول که لرې پې واچو په شا مبارکه دته مې مخکې قصه کړې ده عقبه ابن ابي معيط راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د ګریوان نه ونیو
حضرت عبدالله ابن مسعود وی وی زه ولاړم په افسوس چې څه مې نشو کولی هېڅ مې نشو کولی او دیکې به یې ورکولې مړی ته به څادرونه وله واچول هغې له به یې ول ورکړ حضرت ابوبکر صدیق به راغې پړې به یې مړی نه به یې ول لرې کړ اتقتلون رجلا یقول ربي الله هغه سړی ظالمانو وطنې پیسې دنه نه غواړي مال دولت نه غواړي صرف یو ټکي وایي چې رب زما الله دی دا د حضور پاک د مبارک وجود سره دا کارونه دوی کول د حضور پاک سره او مخامخ چې به راتل پیغورونه خو بیلو نبی علیه السلام خو یوازې یو څو ملګري دي ورسره او نور ټول قوم او ټوله مکه او ګردونوا خلک مخالف دی بیت الله د بوتانو ډک دی د بیت الله کې دننه بوتان په مطاف کې بوتان دا د نبی علیه السلام خلاف او هغوی کم او کافران پرې ډېر یو بل ظالمو امیه ابن خلف راغی نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېد کنځل یې شروع کړ مخامخ یې ورته کنځل شروع کړل نبی علیه السلام او دا لوی کافر و بدر کې بیا خدای راونی مردار یې کړ دا امیه هغه کس و چې بلال رضی الله عنه به په شګو سملو د هغه کس دی نبی علیه السلام ته مخامخ کنځل یې کول او خپله بړایي به یې کوله زه داسې یم ته څه او تا د غریب سړی یو مشرک غواړې او مالدار خو زه یم اوس هم دا بعضې غریب ته خدای پاک دا کمزورې سړی لږ ښه کړي نو دا بعضې خلک هغه نشي برداشت کولی مال ما سره دی دولت ما سره دی د ځمکو زه خاوند یم قوم زما دی او ته راځي او یو یتیم او زه په مونږ د مشرۍ خبرې کې الله آیتونه نازل کړ ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده اوخو کبرجل په جبه او په زړه کې انتهایی مردار کبرجل مال دې جمع کړی دی او هر وخت هغه خپل مال شمېرې او په خلکو د مال باطنې کې ای کبرجنه تا به خدای راونیسي او هلاکوي به دی الله وایي پرېږدم دې نه هلاکوم به دی یحسب ان ماله اخلده تا دا څه خیال دی چې ما سره څه شی دی دا به ما سره همیشه څه او زما مال و دولت او بچي به همیشه څه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ستا آخری انجام اور دے جهنم اور تبا دے لے گم پریدم دینا آیتونه به نازلېدل د سپېرو په حق کې څومره بدبخته دي چې عرش عظیم نه الله د دې په مذمت کې او د دې په عذاب کې آیتونه رالیږي سپېره دي پوهېږي نه د دې یو بل دوستو عقبه ابن ابي معیط دا د دې یو بل دوستو عقبه ابن ابي معیط او دا سخت د نبی علیه السلام دشمنو او عجیبه دا وه چې د نبی علیه السلام سره د نبوت نه مخکې ډېره قریبي دوستانه وه ډېره قریبي دوستانه او کله چې بیا حالات راشي بعضې وخت کې دا خلک ویې لکه ګوره سم شه وایي دا خپل به دې پردي شي ګورې ټول نو بعضې وخت کې بیا پردي خپل پردي کېږي نو دا ظالم ډېر پیش و د نبي علیه السلام په دشمنۍ کې دومره پیش و دا لرې د نبي هم په شا مبارکه ده غورځولي دا د مرۍ نه نیول ده کړي دا غاړه کې ساده رچول ده کړي خو ګورې نبي علیه السلام به غږ نه کو شاته وجه څه وه وجه دا و چې د الله را طرف نه حکم ده چې ته به غږ نه کوې جواب به هم چاله نه ورکې ته صبر کوه بس باقي کار زما دې ته ګوره چې نظام سمیږي که نه سمیږي خو ته لږ صبر کوه یو ځل دې نبي علیه السلام سره داسې کېناست او پیغمبر علیه السلام د خدای قرآن نازلېده نو نبي علیه السلام ورته ویل ای عقبه ته لږ نه نږدې شو ته خو زه معلوم یم که نه زه څوک یم ته ما نه پېژنې د دې خبرې نه مخکې ما چې ته دروغ ویلي دي چې زه به دروغ ویم زما کردار وګوره ما چې ته چاته ظلم کړی دی ما چې ته د وعدې خلاف ورزي کړې ده نو ده یو څو خبرې د نبي علیه السلام واورېدې نو چې دې پاسې د دې یو بل کافر سره دوستانه و ابی ابن خلف هغه ته پته لګېدلې وه چې نن خو عقبه ابن ابي معیط تللی دی او د نبي علیه السلام سره مجلس کړی دی او دوی به یېرېدل چې ورسره مه کښېنې جادوګر دی ګورې سر د باندې کوي عیاذا بالله چې ته خبر شو هغه ابی ابن خلف دی ورغې ورسره کېناستو هغه ته ځه لکه نن نه پسو ماله نه راځي ولې وایي ته ځرې محمد سره دې ناسته کړې ده
صلی الله علیه وسلم. نوم چې علم لږ درود شریف ورسره وایه. تا هغه سره ناسته کړې ده، داسې معلومیږي لکه چې ته د هغه ملګری یې. وی نه هسې په لاره تېرېدم ورسره لږ ساعت کېناستم، وی ما د سره ختمه ده، ما له به نن نه پس نه راځي. دا اوبی ورته وایي، دې عقبه ته وایي. یا لکه هسې ناست یم، ما چې کوم کارونه کړي دي هغه تاسو نه دي کړی. وی نه بس زما ستا خبره ختم. داسې ابوبکر هم ووایي هسې ورسره کېنم اوس یې ملګری دی، داسې عثمان هم ووایي هسې ورسره کېنم اوس یې ملګری دی، داسې عمر هم او ورسره اوس ملګری دی. نو ته به هم سبا له ده ملګري. هغه وی لکه بس معافي غواړم بیا به نه کېنم که نه، معافي غواړم معاف مې که. وی هله به دې معافوم چې لاړ شي او د نبي علیه السلام نوم مبارک یې واخلي چې په مخ وله لاړې وتوکي. دا بدبخته را پاڅېد، و مخکسې یې وکړله، حضور پاک ناست و دې راغې په مخ مبارک یې ورته لاړې وتوکړه. دومره بدبخته خلک. افسوس سړي ته راشي چې زه ستا خیر لټوم، ظالمه ته ما سره ظلم ولې کړ. بعضې وخت مونږ له ډېر افسوس راشي، مونږ مولیانو له هم بعضې وخت افسوس راشي. مونږ هم کله ګیله کې راشو چې خدایه مونږ خو له دې قوم خیر لټو. په جنازه کې ورته چغې وو خیر لټو، په جمعه کې ورته چغې وام خو خیر یې لټو، په عام مجلس کې ورته چغې وام خو خیر یې لټوم که نه، چې دا قوم نیکان شي، دا قوم دینداره شي، د دې قوم د عقیدې د عمل د اخلاقو اصلاح شي. د مور پلار بیان ورته کوو چې مور پلار سره ښه شي. دې کې خو د قوم فایده ده، ما پکې څه دي. بچو سره تعلق شي، د ګاونډي سره تعلق شي او الله را دې قوم نه رضا شي. چې په مونږ کې داسې پوټې غوندې داغ وویني که نه، مونږ خو به د معاشرې خلک یو، غلطۍ خو به زمونږ نه خامخا به کېږي، ګناهونه به نه کېږي. د دې دنیا مثال دی، او ډنډ دی، دا ډنډ دی، دا داسې ډنډه ده. څوک یې میانځ کې ولاړ دي او که څوک یې په غاړه ولاړ دي هم د څاڅکو نه خلاص نه دي. نو چې داسې یو څو داغه په ما وویني، بلکل مونږ خو ګناهګار خلک یو د خدای، غلطۍ خو زمونږ نه به خامخا کېږي. دا معاشره ده، چا سره به ډوډۍ خورو، چا سره به چیس کوم، د دې معاشرې نه مونږ پیدا یو که نه، بل چا نه خو نه یو پیدا. نو بیا به صاحب په مولیانو پسې به خبرې شروع، پلان کې داسې او پلان کې داسې. نو مونږ له ګیله راشي چې د خدای بنده مونږ څه غواړو ستاسو ای قومه، او تاسو په پوټې خبره ته حالانکې څه ضرر هم چاته نه رسولی، تاسو په پوټې خبره مونږ ولې را دې څه چل شوی. د خیرات تمه دې نه کوو، د سخات تمه دې نه کوو، په ژوند کې مې د دې قوم سخات پورته نه دی وړی. د خیرات تمه دې نه کوم، د نه غواړم نه، بې ضرورته دې چای ډوډۍ نه خورم، زما به خورې زه به دې شکر دې نه خورم. او ښېګړه د سره کو ځان نه یادوم، ګورې دا خپل ځان یوازې نه یادوم، دا علما ټول درته یادوم. تاسو خیر خواهان دي. نو سړي د پړه کې ګیله راشي. نو تاسو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حالت ته وګورئ که نه، بیا یې دقه حالت چلیږي. هغه دې خیر لټوي، جنت ته دې لیږي، دوزخ نه دې اړی، نیغه لاره ده ته ښیي صراط مستقیم. او هغه شخصیت الله اکبر، هغه مبارکه چهره، او ته راځې او په هغې لاړې توکي. دا بدبخته قوم دی که نه دی. دا تکلیفونه د حضور پاک دا مبارک د ذات اقدس سره شروع شو. یو بل کافر راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېده، او چې څنګه مخامخ نبی علیه السلام ته د ده په حق کې الله تعالی قرآن کې آیت بیا نازل کړ. د دې سپېره په حق کې چې لاړې وتوکلې، نبی علیه السلام دفاع به الله کوله. ته غږ مه کوه، زه پیشه دی پیشه. داسې آیتونه د ابولهب ته چې کومه خیره شوې ده تر قیامته پورې هغه لوستلی کېږي که نه لوستلی کېږي. ماشومان هم لولي قرآن کې او ښځې هم لولي. ابولهب لاړ لیکن هغه خیره روانه ده. اوس د دې په حق کې چې کوم د امیه په حق کې چې کوم آیتونه نازل شو، ویل لکل همزة لمزة الذي لوستلی کېږي که نه لوستلی کېږي. که نبي علیه السلام جواب ورکړو خبره به هغه وخت سره خلاصه وه، لوستلی کېږي، تر قیامت پورې لوستلی کېږي. نو د دې سپېره عقبه په حق هم الله آیتونه نازل کړل. یوم یعد الظالم علی یده، یوم یعد الظالم علی یده، هغه ورځ به راشي چې دا ظالم به په خپلو لاسونو چکونه لري. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، افسوس که د پیغمبر لار مې نیولې وه څه ښه به وه. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، که د هغو بی دوستانه مې نه وه کړې څه ښه به. د هغه دوستانه نه وه پکار، او د پیغمبر مبارک دا لاره پکار وه. په لاسونو به چکل لګوي. یوم تقلب وجوههم فی النار، مخ به په دا اور کې اوړي راوړي به، پاتې نه دي، خدای نه دي پرېښ.
یو بل بدبخت راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته مخامخ ودرېدو نبی علیہ السلام ته او د پیغمبر علیہ السلام په شان کې داسې ګستاخي وکړه چې یو اډوکې راواغېست اډوکې هغه اډوکې داسې ریزه ریزه که او چوری که هغه اډوکې داسې ومږه او چوری که او نبی علیہ السلام ته مخامخ څه فرمایي دغه ابی ابن خلف وی ته وی چې دا به واپس جمدي کېږي دا پیغور دی که نه دی مخامخ یې ورته اډوکې چوره چوره که وی ته وی چې دا به جمدي کېږي دا چوره به څنګه جمدي شي نو الله قرآن شریف کې د متعلق آیت نازل کا وضرب لنا مثلا څنګه دی ونسیا ونسیا خلقه وضرب لنا مثلا ونسیا خلقه ما ته مثال کې پیش کوي اډوکې ونسیا خلقه ځان یې هېر دی چې زه څه شی وم قل من یحیی العظام وهي رمیم دا چوره به څنګه خدای جمدي کی قل اوایه ورته ای پیغمبره یحییها الذي انشأها اول مره هغه سوره یاسین کې دی هغه ذات چې لومبې ده اډوکې جوړ کړی دی په دې قادر دی چې دا واپس هم جمدي کولی شي داسې برات تلف نو دا د حضور پاک سره بیا د دې شروع دی چې په دې کارو نه شو صحابه وټکولی شو ووهلی شو یو بوډۍ بی بی حضرت زنیره رضی الله تعالی عنها بوډۍ ده دا سبلیټیټل او د ابو جهل ویزده ده د دشمن هېڅوک یې نشته بېڅوکه ده غریبه بېکسه بېڅوکه ده خدمتګاره ده او بوډۍ ده او الله ایمان ور نصیب کړ ایمان خو ښکلو پورې نه دی چې ښکلې سړی وایي دا به مسلمان تور بنګي چوړې چې ایمان پکې دننه پروت دی د دې زرو کروڑونو اربونو سپینو امریکانیانو او روسیانو چینیانو له خدای په نس بهتر دی چې ایمان پکې نه ایمان خو جدا نعمت دی خدای ورکړی دی نو بوډۍ ونه چې هغې به د ایمان دا اعلان وکړه نو ابو جهل به څپېړه ورکړه ښه ته م راته صابیه شوې مسلمان ته به صابي وي بې دینه به ورته تم بې دینه شوې نو څپېړه به یې ورکړه نو غریبه به راغورځېده نو ماشومانو له به یې ورکړه وی جامې ته وباسېدې لاره کې ګرځېدې بوډۍ ښځه غریبه د زنانه دپاره خو دا لوی مرګ دی الله یې له داسې بې حیایۍ نه مسلمان وساتي نو دې غریبې څه نه شوې بوډۍ ده پردي کور کې ده هېڅوک نشته بېکسه ده نو ماشومانو له به چوکۍ ورکړې شا به په دې لاره کې زغلوی وهی چې څپېړه به یې ورکړه نو زخمي به یې کړه زخمي نو غریبې سره څه به نو دارو خو ځان نه نسي کولی نه ډاکټر له نه حکیم له تلی شي نو د خپل لوپټۍ نه کمیس ته به یې ټوکله وشلوله نو هغه به یې د ځان نه څه وکړه یو ځل یې ولې یو مضبوطه دیکه ورکړه او په ځمکه یې راوغورځولو چتوله را خلاصولی نو لاس یې ولې مات کړه نو چې لاس دې مات شي نو درد یې څونه اوس خو به لاړ شي ډاکټر به له حکیم له د بتې پټی ته وکړي هغه زمانه کې مې علاجونه خو دا خواره چا بوتلی شول نو زر به یې خپله لوپټه راواغېسته نو هغې نه به یې ځان ته ته وکړه نو یو ځل یې یو لرګي راواغېست او په دا سر یې ووهله چې سر یې ووهله نو دا رګونه یې دننه وشلېدل نو د سترګو نظر یې لاړ ختم شو لنده شو نو چې لنده شوه نو پیغور یې وله ورکړه وی ځکه نه ته وایې چې زما خدای دی او یو دی خدای دی او یو دی او زمونږ بوتان نه منې زمونږ خدایان نه منې زه اوس خپل خدای ته دې وایه چې دې جوړه کړي که زما خو لنده کړې اوس دی خدای ته وایه چې دې جوړه کړي نو دا څونه خطرناک پیغور دی یوازې وال یو طرف ته کو دا پیغور بل طرف ته کا نو دا غریب به تفتپي ورو لاس څپی او کوټې ته لاړ همدغه کور کې نو پروردګار ته یې لاس اوچت ورونو که یو سړی ډوډۍ نه خوري نو ګزاره ورسره کېږي مړه به شي که اوبه نه څکي نو زه خو مړه به شي را تندې نه که نه لیکن چې یو انسان سترګې نه او زنانه او بېکسه بېڅوکی څوکې نه دا خواره به څه کوي دا به دسماتي سره څه کوي نو چې کوټې ته ننوته نو پروردګار ته لاس اوچت کړ ګران کار دی ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
من خستو کریمته وی چې چا نه ما دا دوه سترګې واغېستې او ده پې صبر وکړو نو دله به زه د هغې په بدل کې جنت ورکړو. دی د غوږونو نه دي ویلي چې غوږ د چا نه وانم، دی د لاسو نه دي ویلي چې لاس د چا شل کړم، دی د خپو نه دي ویلي چې خپې د چا شلې کړم، دی د غاښونو نه دي ویلي چې چا نه غاښونه وباسم، دی صرف او صرف د سترګو ویلي دي. من اخستو کریمته حبیبته بل روایت کې دی چې د محبوب دوه نعمتونه ته والم چې دواړه سترګې دي او دی پې صبر وکړي، شور فریادونه کی چې الله زه دې صحیح کړی، دا شور فریادونه کی صبر وکړي. نو نبی علیہ السلام فرمایي وی دله به زه جنت ورکم د دې په بدل. ګران کار ړنده شوه غریبه په تپ تپي کوټې ته لاړه نو پروردګار ته یې لاس وچت، یا الله خالص ستا د مخه زما زه بربنډه شوم خو خدای ما تا ته ګورې فریاد هم نه دی کړی، ایمان دې ته وایي. زما وجود زخمی شو الله ما تا ته فریاد نه دی کړی، زما اندامونه مات شو ټوټې شو الله تا ته ما فریاد نه دی کړی، زه بیجابه شم خو تا ته مې لاس نه دی پورته کړی او نن ړنده شوم بیا هم تا ته سوال نه کوم الله ته مې وینې خو اوس ته لاس په بله وچوچتوم چې ستا د نوم پیغور یې راله راکړ چې خدای ته دې ووایه چې اوس دې جوړه کړي، صرف ستا د نوم بېعزتي نشم زغملی، ستا د نوم پیغور نشم زغملی. نو دوه خبرې دي، یا خو ما نه دا ساه واله چې قصه خلاصه شي او یا مې دا سترګې جوړې کا چې دا پیغور مې ختم شي. نو الله غیرتي بادشاه دی، نبی علیہ السلام فرمایي انا اغیر منکم، وی ستاسو نه زه زیات غیرتي یم، والله اغیر مني، وی الله زما نه زیات غیرتي دی. نو دا لاسونه یې لا په مخ نور اخکلې، لاسونه یې لا په مخ نور اخکلې چې سترګې ورته خدای واپس کړې او د هغې نه ښکلې جوړه شوه ټیکتاف شوه. نو چې بار ته څنګه راووتله نه ابوجهل او مقه خپل پیغور ورکړه، وی څنګه سترګې به ړندې شوې خدای ته دې ووایه، وی ما ورته وویل راله ټیک کړې، وی څنګه ټیک دي دا څو ګوتې دي، وی دا دوه، وی دا څو دي دا درې، وی ته شیطان ابوجهل یې. ایمان خو هم په صحابه کرامو کې ښه مضبوط ایمان وکړ، د مارونو دا صحابو سره تکلیف وکړو او د حضور پاک د ذات مبارک سره او کنځلې وې. نو چې په دې کار ونه شو نو اوس جرګې شروع شو، میټینګونه شروع شو، میټینګونه لاول په منځ کې میټینګونه شروع شو چې دا کسان مسلمانان خو ورځ تر ورځه زیاتېږي، دې سره څو ورځ تر ورځه زیاتېږي او غټ غټ سرداران ورځ تر ورځه زیاتېږي. عمر لال مسلمان شو، حمزه رضی الله عنه لال مسلمان شو، یو زمونږ نه یو مسلمانېږي، دې سره څوک نو په دې کې یو کس و مشر و هغه له لاړل، د هغه نوم و ولید ابن مغیره، سپین ږیری و ډېر هوښیار و. ولید ابن مغیره سره میټینګ وکړ، کاکاجي څوک و دا ټول مشران ورته راغونډ شو، دا خو ورځ تر ورځه مسلمانان زیاتېږي او دا موږ څو خلک دې څنګه منې کړو، جادوګر ورته ووایو، شاعر ورته ووایو، لیونی باندې مشهور کو، په کاهن یې مشهور کو، څو وایو چې موږ یو پراپیګنډه د ده دپاره وکړو او د حج په موقع د بار د خلک راځي چې هغوی ته دا خبر ورسو او دوی په دې نوم باندې مشهور شو، خلک دې ځان وساتي. ولید ابن مغیرې ورته څه وایي، وی داسې کار دی چې زه په دنیا په ګوټ ګوټ ګرځېدلی یم، ما کهانت اورېدلی دی، کاهنان پیژنم، قسم دی که دا کاهني کاسې نه دی، دا نجومي چې ورته دا خلک وایي کاهن نه دی. او زه ګرځېدلی ما د دنیا په ګوټ ګوټ هر قسمه خلک مې لیدي دي، که تاسو وایئ چې دی لیونی دی نو ځان مه خرابوئ، دی چې څومره هوښیار دی او په دماغو جوړ دی نو داسې بل څوک نشته، دی ډېر پوه انسان دی، ډېر هوښیار دی. لیونیان داسې نی، که تاسو ورته لیونی وایه سبا ورسره څوک خبرې وکړي پټس به راته وایي چې هغه کې کوم هوښیارتوب دی تاسو ګرم نه اوسئ. او که تاسو وایئ چې دی ساحر او جادوګر دی نو دام غلطه ده، زه سحر پیژنم، ما سحر د نږدې نه کتلی دی، جادوګر نه دی. او که تاسو وایئ چې دا شاعر دی نو دی وایي زه په خپله شاعر یم، ولید ابن مغیره وایي زه شاعر یم. د ده کلام د شعر نه دی، د ده دا کلام چې دی د ده دا خبرې.
دا یو بل شی دی ما اورېدلی دی د دې مثال د هغې اونې دی چې د کومې اونې جرړې په ځمکه کې ډېرې مضبوطې وي او څانګې په اسمان کې خورې وي داسې مثال دی او هغه څانګو کې میوه او څانګې شنې وي اوچیږي نه او هغه میوې ختمیږي نه وی داسې کلام دی قرآن شریف کې چې ده څه ویلي دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ومثل کلمة طیبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الله وی د کلمې طیبې مثال ورکوي چې په پختګۍ کې داسې ده لکه چې د هغې اونې چې ځمکه کې څانګې جرړې مضبوطې وي او بره تنې په اسمان کې یو څانګې خوري او د میوو نه ډکې وي واقعي اسلام مقصد دی کچه شی نه دی چې د چا زړه ته یو ځل ننوت دی به ځان وجني دی به ښځه بچي قرباني خو کلمه به یې دله نه نوځي او څانګې خوري دي په دنیا کې میوه ده پکې په دنیا کې به هم د کلمې طیبې په میوو په خوږوالي محسوسه او په آخرت کې به هم فایده درکوي نو داسې کلام دی ما اورېدلی دی ډېر شیرین کلام دی او ډېر مزېدار کلام دی نو یې څوک ورسره یو ټکې درته وایم دروغ خو ده خو خیر دی دا به وایو جادوګر به ورته ووایو اگر چې جادوګر نه دی عادت به ده چې چا به خبرې کولې نبي علیه السلام په منځ کې مداخلت نه کوو چې هغه به خپلې خبرې خلاصې کړې نو بیا به نبي علیه السلام جواب ورکوو کاکاجي وایه وی ښځه دې قوم ټول رالیږلي مو زه ذموار یم په ما خو دې یقین دی که نه وزیر په کاکاجي بلکل ستا خو زه ډېر قدر کوم احترام کوم وی ښه نو که ته ښځه غواړې که نه ته ګوته کېده په دې عربو په دې ښځو کې چې کومه دې خوښه یوه یا دوه یا درې هغه وخت کې د څلورو نه زیات نکاح منع نه وه څو چې دې خوښي د تا نه قربان ته ډېر هوښیار او ډېر ښشتی ښکلی او د قوم سره دې لوی قوم سره تعلق دی نو چې څوک تا له لور درکوي شرم به ونه کړي دا به خپل عزت وګڼي که مال دې پکاري ما ته پټ وایي یو غوږ به هم ترې خبرېږي د شپې به پټ راوړم تا له به کور کې در څومره مال چې دې پکاري تو غواړه زه دله راغونډم که د دې کلي قوم مشري دې پکاري ته کشر یې خو ما ته مشر یې زه د ټول قوم مشر یم زه دې مشر منم او که د دې علاقې بادشاهي دې پکاري نو زه دله منډه باندې دې ټول علاقې دې بادشاه کوم خو دا لانجې پرېږده بس ته پوه شه خیر لیکته یې کې خو زموږ دا خدایان مه چېړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی کاکاجي وی تاسو خپلې خبرې خلاصې کړې وی او زما خبرې خلاصې شوې وی زما خبره به اوس پوره واورې وی بلکل به واورم وی ښه زما خبره دا ده چې زه د الله ذوالجلال پیغمبر یم الله را لیږلی ما یو کتاب را کړی یو کلام یې را کړی چې په هغه کتاب تاسو عمل وکړو نو ستاسو د دنیا هم پکې کامیابي ده او د آخرت هم پکې کامیابي ده او ما ته الله دا ویلي دي ګوره زه بادشاهي غواړم نه ښځې غواړم نه مال غواړم نه مشري هر څه دې ستاسو وي دا یې نه غواړم دا ویمه چې الله یو منه دې کې ستاسو څه تاوان دا د کانو نه مشیدونه جوړ کړي دي هغې ته سجدې کوئ زه خو دا ویمه چې دا پرېږدی دا دله نه خیر در کولی شي نه د نه شر خوا کولی شي ما ته الله ویلي دي چې دا قوم پوه کا دوی ویروه زما د عذاب نه او د جنت زیری وله ورکړه او بیا د قرآن شریف یو څو آیتونه یې ورته وویل هغه آیتونه درته زه ویل دا آیتونه نازل شو حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما مطلب الصدق چې بالا خدای او قرآن دا کړی دی عربي او چې څوک پرې پوهېږي که نه زه زیری ورکوم خلکو د جنت او د الله د عذاب نه یروم او خلکو ما نه شا واړوله او څه وایي ټوقې کوي ما پورې وایي زموږ زړونه پرده کې بند دي ستا خبرې پرې نه لګي ځان لړه مه خفه کوه
ځان له کړاو مو ورکوه او غوږونه م بند دي که ته ډېرې خبرې م کوې موږ نه اورو یا دا بې ټوکې کولې د نبي علیہ السلام په شان नाचना नहीं होता। चलो तो फिर खेलते हैं ना इस गेम को। बात किस बात की है, देरी किस बात की है। यहाँ पर 5 लोगों का जो है ना टीम बन रहा है, तो यहाँ पर हम आ जाता है और ये अभी इसमें 3 हो गए। ठीक है बंदे, 3 3 3 3 3 ठीक है। तो अब इसमें बंदे जो है ना 3 हैं। ठीक है, और अभी हम लोग अपनी गेम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ज़बरदस्त गेम है। मैं आप लोग को कैसे बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त गेम है। मतलब रॉब्लॉक्स में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त गेम यही है भैया। इसके अलावा कोई गेम अगर हो ना तो फिर बताना आपको, ठीक है ना। चलो तो फिर खेलते हैं इस गेम को। खैर अबे भैया हद्दी हो गई, ये तो पहले से ही मर गया। बिल्कुल पागलपंती। खैर हम जल्दी से ना अभी हम लोग ना ये सारी ट्रीज तोड़ेंगे और होगा कुछ यूँ कि हमें फायर में डालना पड़ेगा। हमारा जो आग है ना, हमारी जो आग है ना, दरअसल यही हमें बचाएगी। एक जो है ना भूत होगा आज जो रात को आएगा, वो रात को ही आता है। ठीक है ना, वो रात को आता है और मतलब आप समझ ले सबको खा जाता है। तब यही समझ ले आप लोग ना। तो वो ना फिर बहुत ज़्यादा मसला नहीं करता है। खैर तो अभी आप लोग देखें कि इसको कैसे बढ़ाते हैं। इस तरह से इसमें डालते हैं। मेरे लेवल 3 होने वाला होगा। इसमें क्या था, इसमें तो कुछ भी नहीं है। खैर अब हमारे पास एक ट्रेडर भी आता है इसमें, और वो फिर हमसे ना मांगेगा। क्या मांगेगा मैं बताता हूँ, मैं बताता हुए गलती से बोल दिया। खैर तो अभी कोई भी जाके ना फायर को नहीं भगा रहा, और अगर ये फायर बंद हो गई ना तो वही भूत हमारे पीछे आ जाएगा और फिर हम नहीं बचेंगे। बस आप लोग यही समझ लो कि फिर हम नहीं बचेंगे। यहाँ से एक टॉर्च कलेक्ट कर लेते। टॉर्च से क्या होगा कि हम ना, और वहाँ पर ना मैं आपको ये बताना भूल गई कि हमें ना हम ना कुछ चीज़ें भी वो कर सकते हैं, क्या होता है, क्राफ्ट कर सकता है इसमें। तो इसीलिए हमें ना इसकी भी बहुत ज़रूरत करने वाली है। खैर हम आपकी ओपन चेस्ट करते हैं। वाह क्या बात है रे बउआ, हमें तो उसमें ये मिल गया। वाह क्या बात है रे बउआ। अब इससे होगा क्या कि हमें ना अब ये एक अच्छी वाली मिल गई एक्स। तो अब हमें ना गुड सेक भी लेना है। गुड एक्स भी होती है, गुड सेक भी होता है। अभी अगर पहले मैं लेती ना तो मेरे पास ऑप्शंस होते, और उसमें ना मेरे को मतलब ऑप्शन देते कि आप ना बनी फुट दे के ना मतलब कर सकते हो कुछ भी सेलेक्ट। तो मैं फिर क्या करे सेलेक्ट करती, मैं फिर बहुत गलत सेलेक्ट करती। पर अभी मुझे ना ये ऑप्शन मिला तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। खैर मैं भी इसको खा लेती हूँ, इसको भी खा लेती हूँ मज़े से। ठीक है, और अब हमें ना लेवल को 3 कर दिया। ठीक है, 3 कर दिया हमने लेवल को। अभी हमें क्या करना है कि एक मैप हम लोग क्राफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मैप का कोई काम नहीं होगा। तो मैप क्राफ्ट करता है। मैं इस गेम को अकेले में भी खेल सकती हूँ, पर लोगों के साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि लोगों के साथ खेलने में बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि सारे लोग बहुत फ़नी होते हैं, बहुत फ़नी हरकतें करते हैं और काफ़ी सारा मज़ा आता है। यू नो बहुत मज़ा आता है। फिर ऐसे मज़ा नहीं आता अकेले खेलने में, इतना मज़ा भी नहीं आता वैसे। खैर ये लड़के भी कुछ सामान लेकर आइए। पर एक मिनट, एक मिनट, अबे किसी ने मैप पर क्राफ्ट कर भी लिया, हद्दी हो गई है भैया। खैर अब पन्ना अभी इसको क्राफ्ट करते हैं। जल्दी से कोई ना, जल्दी से ना मेरे लिए वुड से लेकर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, चाहिए ना। ये लड़की मेरे को थोड़ी शातिर दिखती है, तो अभी भाई जल्दी लेकर आना कोई। भैया जल्दी लेकर आ, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ लाओ 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 रखो ना भैया। अरे भैया रख भी दो। अरे भैया क्या नल्ले निकट्टे हैं मेरे साथ सारे, मैं ही कर देती हूँ इसे काम। नल्ली निकट्टी है यार, ला माफ करें, बस कुछ ही उसकी ज़रूरत ही है। हो भी गया, बस दैट्स सेट, क्राफ्ट हो गया ये। अब हमें इसमें भी बहुत सारी वुड्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें ये फार्म प्लॉट बनाने से क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे वो होंगे, खाने का सामान होगा। और ये लॉक्स तो बिल्कुल ही बदतमीज नहीं होते अच्छे वो लॉक्स, तो ये तो ऐसे बेकार होती है चीज़ें।
बाकी हमें इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, और कपास की तो नहीं ज़रूरत, इसकी ज़रूरत है हमें। तो इसको भी हमें क्राफ्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हमें सिर्फ एक वो चाहिए होगा। अबे भैया 1 मिनट, अबे मैंने अपना बनी फूड तो को नहीं खो दिया, ये रहा। अबे भैया अभी मैं अपनी बनी फूड को खो देती, देखना आप लोग। अभी देखो मेरे ये सब ऑप्शन मिले, मेरे पास गुड एग्स ऑलरेडी है, तो मैं अभी ये गुड सेक सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। खैर ये जो फायर का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर तक पहुँच गया। खैर मैं क्यों करूँ भैया, ये लोग नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँगी भैया। तो मैं अपनी जो है ना ओपन चेस्ट ओपन करती हूँ, चेस्टिस ओपन करती हूँ मज़े मज़े की। और आज है ना कुछ भी नहीं होना है, कुछ ना रेड्स भी होता है इसमें, रेड्स, तो वो भी, उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, मतलब उससे भी फिर हमें बच के रहना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। खैर इस वुल्फ के साथ हम लोग लड़ाई करते हैं। ये जो हमारी ऊपर हेल्थ शो हो रही है ना, ये फुल आहिस्ता हो गई तो फिर हम मर जाएंगे, सही है ना, समझ रहे हो ना। हाँ तो हम फिर मर जाएंगे। हमें अभी लेदर चाहिए इसकी, क्योंकि हमारा ये जो ट्रेडर है ये इसकी लेदर मांग रहा है, तो हमें इसके लिए लेदर लेके जानी पड़ेगी। और ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वीडियो होगी, तो आप लोग पूरी देखना, सही है ना। तो अगर ये जो आग है ये अगर बल गई, मतलब मर गई ये, तो फिर जो इस गेम का जो मॉन्स्टर है वो आएगा और फिर हमें बहुत बुरी तरीके से वाला खाएगा। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही बुरी तरीके वाला खाएगा ना, कि मैं बस आप लोग क्या ही बताऊँ भैया, कोई अल्फाज नहीं है इसके लिए। तो इतना बुरी तरीके वाला खाएगा हम लोग को। इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये आग के काम आएगा और ये इसके काम आएगा और ये उसके काम आएगा। उसके क्या ही होना, आप लोग को बस थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, बस थोड़ा बहुत समझ में अभी जाएगा। मतलब मैं भी अलग सी ज़बान बोल रही हूँ, मतलब बस छोड़ ही दो, तो बिल्कुल ही पागल ही हो गई हूँ। अबे उठा ना, इसको उठा, पागल हो गया है। वाह क्या बात है रे बउआ, अबे कुत्ती की बच्ची रंडी नंबर की पागल है। मैं इसको उठा देती हूँ। अभी होगा क्या पता है, अभी हमें ना चाहिए वुल्फ पेल्ट। तो वुल्फ पेल्ट हमें मिलेगा वुल्फ से, तो अभी हमें वुल्फ को ढूंढना पड़ेगा ताकि हमें वुल्फ पेल्ट मिल जाए, सही है ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, वरना नहीं समझ रहे हो तो बता दो मेरे को फिर। वाह किसी ने, अबे भैया मज़ा ही आ गया, किसी ने चिल्ड को रेस्क्यू कर लिया, मज़ा ही आ गया भैया। है मैं ये नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास पहले ही है। देखना आप लोग, मैं इसको टेक भी नहीं कर सकती, देखना, स्टोर भी नहीं कर सकती, देखो स्टोर मैंने किया और वो वापस निकल गया। फिर हमें अभी ना हमारी हेल्थ भी थोड़ी बहुत फुल हो चुकी है, तो हमें भी ना कोई वुल्फ ढूंढना पड़ेगा। बे यार शिट, रात हो गई। अब वो ट्रेडर चला गया होगा, क्योंकि ना वो एक ही दिन रहता है, अब वो बहुत दिन बाद ही आएगा शायद। वैसे मेरे साथ जो बंदे ना बड़े काम के, चिल्ड भी कोई रेस्क्यू कराया इतनी जल्दी वैसे मैं भी रेस्क्यू करवाती, पर पहले हमें ना चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर अभी तो बहुत सारे लोग हैं ना, ये चीज़ तो कोई और भी कर सकता, तो इसलिए कोई ये ले आया, ये ना जैसे क्यूट है, ये भी चाहिए था, ये इस गेम का मेन कैरेक्टर है। किसी ने लेवल 4 फिर कर भी दिया भैया, वाह। लेवल 4 हो जाए ना, मैं आप लोग को एक मशवरा देती, लेवल 4 हो जाए ना, उसके बाद आप लोग को ना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और हम लोग इसमें 99 डेज तक अगर सर्वाइवल कर पाए तो ये गेम वाले हमें मान जाएंगे, मतलब ये है इस गेम का रूल, सही है ना। ठीक है तो रेगुलर बैड, ठीक है, और ये है, हमें ये चाहिए भी, सही है ना, तो इससे लेते हैं। और अब मैं इसको पता है रखूँगी कहाँ पर, यहाँ पर। मेरी तरफ इसका मुंह हो जाए तो मैं इसको प्लेस करूँगी ऐसे गोल 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 गोल, बस यहाँ पर। वैसे ये अभी भी मेरे हिसाब से नहीं लगा, पर फिर भी चलो छोड़ो।
लग गया तो लग गया भैया, हटेगा नहीं। अबे भैया, अबे तेरे पास ये कहाँ से, अबे रुक रुक रुक, तेरे पास ये कहाँ से आ गई भैया? अबे भैया इसके तो मजा ही हुआ है। यू आर द लकी मैन। अबे इतना सारा खाना कौन लेकर आया भैया? वो खा जाता है। वुल्फ पेल्ट भी कोई ले आया? नहीं तो वुल्फ पेल्ट होंगी भैया, वुल्फ पेल्ट। यार वो ट्रेडर ही नहीं आया अभी तक। ट्रेडर आएगा ना तभी हम लोग लेंगे। अभी तो वो लोग नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर से इन्फो होता है और वहाँ पर फिर शो होता है कि वो लोग आएंगे आज। तो अभी तक वो लोग नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी भैया आज तो हमारी नसीब ही बिल्कुल ही ख़राब है भैया, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना, उसमें वुल्फ पेल्ट मिला ना इसमें वुल्फ पेल्ट मिला। भैया हद ही हो गई है। हमारा वही वाली उठा लेंगे जो उनकी है। पता नहीं किसकी है जो फेंक दी है भैया, पागल है क्या? उठा लेकर भैया, बस किसी ना किसी की नीयत ख़राब ज़रूर हो जाती है। यार मैं ना बस इसके लिए ना वुड लेकर आती हूँ। ठीक है, अभी हमें ना वुड का बस काम करना है। वुड हमें बस लानी है और जो सारा सामान है ना वो ये लोग ही लाएंगे, वो ये लोग यहाँ लाते हैं। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ वुड चाहिए। हम अभी भी चीज़ें क्राफ्ट कर सकते हैं। एक खाता है, ठीक है। चल अब हम लोग को क्या करना है, मतलब अब मेरे ख्याल से हमें इसको क्राफ्ट करना चाहिए, पर इसको तो हम क्राफ्ट कर नहीं सकते। वैसे कंपास क्या होता है पता नहीं। ये भी हमें चाहिए, ये भी बन सकता है। इसको बनाए फिर। हाँ भी बनाते भैया, तेरा सोचना क्या है। एक और भी बनाते हैं। अरे भाई मैं जो भी चीज़ ले रही हूँ ना बिल्कुल सही ले रही हूँ। सबर। पर प्लेस हो जाती सही है ना। अब इसकी बारी है, इसको भी इसके पास में ही करूँगी। अबे भाई कहीं पे भी लग जा ना, बस वो लग जा भाई। अबे भाई क्या मसला है भैया, चलो अबे ये पागल है क्या, इसमें फूड क्यों रख रही है? ये वुड के लिए होता है पागल। बस हो जा, प्लेस हो जा बस। यार ये बिल्कुल ही पागल है। बिल्कुल पागल। खैर अभी हमें ना पता है क्या बनाना है। अभी हमें जो ज़रूरत है ना सिर्फ इस क्रैक पॉट की, और क्रैक पॉट बनाने के लिए हमें बहुत सारी वुड्स चाहिए। अभी हमें सिर्फ वुड लानी है, सिर्फ वुड। ओके जल्दी जल्दी ला के इस मशीन में डालो। लाओ 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 लाओ, जल्दी डालो, जल्दी जल्दी जल्दी। फास्ट वर्किंग गाइस, फास्ट वर्किंग। कैसे इनको बताऊं कि फास्ट वर्क करो। मैं इनको टेक्स्ट में बता भी सकती हूँ, पर अब मेरे ना मन का इतना जोर ही नहीं है कि मैं इनको तब बताऊँ। ये कि यह इतनी हो गई है, इतनी में अब लेजी हो गई है। तो नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। ये ज़रूर हो सकता है। मैं 15 वुड से लेकर आती हूँ, सही है ना। अब एक और अगर मैं, एक दो और अगर मैं ले आऊँ ना
इनका जो मैंने भैया आज वो लोग आएंगे, आज वो लोग आएंगे, आज मैं उनकी आने की तैयारी करनी पड़ेगी भैया, क्योंकि वो लोग आज आएंगे और वो लोग आएंगे ना, तब आप लोग को बताऊंगी कि वो कैसे होता है, ठीक है ना। बाकी आज अगर ट्रेडर आया है ना तो भैया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सामने मेरे को वुल्फ दिख रहा है और मैं उस वुल्फ को ना मार के ज़रा उसका चटनी मटनी बना के ना कुछ कर लूँगी, हैं ठीक है ये ना। दिखाना ज़रा यार, आज तो ट्रेडर ही नहीं आया, ये किस्मत ही ख़राब है। जल्दी से कोई हमारे लिए भैया लेकर आओ ना भैया, बिल्कुल जीरो है हमारे पास, ये समझा करो। बियर ट्रैप भी बना रहे हैं, आज वो लोग आएंगे भैया, तैयारियां करो और भैया जल्दी। लोग तो किसी काम करेंगे, मेरे को ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये लोग क्या बेकार बंदे यार, ला माफ करें, इनके साथ तो मैं ही सिर्फ अच्छी। ठीक है। और यहाँ पे तो हम आए थे ना एक दफ़ा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता। थोड़ा और दूर जाते हैं, और अगर रात होने वाली होगी ना तो मैं तो मर ही जाऊँगी, ठीक है। रात होने वाली होगी और मैं कुछ होगा तो नहीं, मैं तो भाग जाऊँगी, इन लोग की छोड़ दूँगी भैया उनके पास। ऐसे मैं उनसे लड़ूंगी, हाँ मैं उनसे लड़ूंगी यार। रिवॉल्वर एमो तो दे दी, कुछ और भी दे देते हैं, गन वन भी दे देते। रिवॉल्वर है ना, सही कह रही हूँ ना। वो दोनों भी वहीं पर ही है जहाँ पर मैं भी जा रही हूँ, तो वो लोग जहाँ पर है मैं भी वहीं पे जाती हूँ तो सही रहेगा। उन लोग भी कुछ चेस्ट में लूट तो आई हैं, मैं भी जाके कुछ चेस्ट में लूट लूँगी, सही नहीं कह रही है। अबे भैया वो लोग ये कहाँ पर है, यकीन नहीं होता। इतने ज़्यादा वुल्फ्स हैं यहाँ पर। अबे वो आएंगे, वो अब पक्का आएंगे, पर अब मुझे घर में जाने की ज़रूरत है। बे भैया जल्दी स्पीड मार, बिना स्पीड के कुछ नहीं होगा। भाई अब तो वो लोग पक्का हमला करेंगे। ओ माय गॉड गाइस, जितनी मेरी हालत ख़राब है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। भैया जल्दी जा, पहुँच गए घर, पहुँच गए, ठीक है ना। जल्दी स्पीड मार, सही है ना। और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो लोग तो भाग गई, पता नहीं कहाँ पर है। मैं कुछ खा लेती हूँ भैया। अबे भैया ईट खाने दे मेरे को, खाने दे 1 मिनट। अबे खाने दे तो खाना तो खाने दे भैया, तू कहाँ भाग रही है भैया? इनको मार इनको, मैं तेरे पास गन है, मेरे पास गन के साथ छटा मारती ना इनको मैं। अबे मर गई वो, कौन मर गया? अरे मुझे कोई बताओ कौन मर गया है? ये तो बहुत ही अजीब है। अच्छा वो मर गई तो वो लोग वो भी मर गए क्या, वो लड़के? वो रहे उसका पीछा कर रहे हैं, मैं भी उसके पीछे जाती हूँ। मैं उसके पीछे जाऊंगी, उनको मारूंगी तो काम चलेगा। ये लोग और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो ये हमें लेके जाना है। अरे ये इसकी बॉडी इतनी ज़रूरी नहीं है, इसका जो जैम होता है ना, जैम ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत, इसीलिए ठीक है। और ये भी मैं ही लाई थी। क्यों जोड़ूं? डे 8 हो गया। रिवॉल्वर लेंगे सीधा।
ये क्राफ्ट हो रहा है। हाँ ये हो रहा है। ये क्राफ्ट करते हैं। बेंच 4 के लिए इतनी सारी चीज़ें चाहिए भी।